ښه دې کړې ښه داسې راغلې ښځه دې داسې غوسه داسې مېلمه دې چې ته راوستی وایي ته باندې راوځه لرګي به در باندې مات کړم مېلمانه دې راته را روان کړي وروسته څه درته وایي څه دې کوو غریب دې چې کوو چیش تیار یې هغه دې یار خو چې چیش پاخه وخوړلي به مو غریب هم په دې نیمه شپه وجک لکه چې تیاری نیسي چیش هغه خبره نه وه بله خبره مدوله مېلمه ته خدای رحمت ته ښه دې سره په زړه نه تنګ دې ته خپله خدای رزق ورکوي دا ولکې راوتلی خپله راته رغوارونه چټکې پر دې مخکې خدای پاک ښه داسې په د فیصل لکه چې ښځې نه ډېر ډارېږي ولا ډېر ډارېږي خدای به اوس پیزون پې برابر کړم قرآن کې قدم هم واخلم قدم والا کې واخلم چې ټکانه مې نه نه خوړلی پرې داسې بیخي یې تک شین کړم سلام علیکم زه خو راغلم ښه دې وکړه مونږ خبرې پوه شو چې ته راغلې تا نه مخکې کاسه راورسېده کاسه دې راورسېده هغه مله وویله چې دغه دې راته ووایي ټولې کیسه یې راته وکړه خدای دې ثواب وکړه غریبه ته لکه چې ښځې نه ډېر ډارېږې هلکه ولا څوک غریبي ده شیخ ما خو په تا باندې دا شک ولاکې راته ما خو ته به ډېر تورزنې ای څه شوې پخواني زمانې څه سه پخواني خلک څه سول چې په کور به راننوته چې داسې تیږه به ورسره وه چې داسې به یې دې ښځې سره ګډه کړه چې د دې ولو منځ کې به یې وویسته داسې ترپ دی کړې جګ ښځه په داسې کې ډارېدې چې به رېږدېدې چې سړی به په کور راننوته دغه د نن سبا حال ته خدای بچ اوس دغه شان به چې اوس پې سر را باندې وینې کړی په دې کاسه دې دومره ډار خو نه وي په کار لکه دا تېسه ښځې نه کوې که څنګه مټوله چا ویل زه ډارېږم نه دا داسې بل رقم سیسټم وي نه ډارېږې بیخي نه ډارېږې کاسه هم هغه داسې وته بیخي نه ډارېږې والا مونږ یې منو چې ته نه ډارېږې پخوانۍ زمانه کې به سړیو ښه نه کول که سپین رمه دې اوس ښځې ښه نه کوي ولا دغسې د پخوانیو زمانو کې به هغه سړیو نه بې عقلي کې د چټي وارونه کوه هغه کوه دا دوی به اوس ولا په دې باندې به زه تورزن ښکارم توره به یې کوله او اوس چې دا ښځې ولا ښځې اوس نن سبا سړي داسې ډار کړي دي په تا باندې یې کوډ یې کړي بل څه شي نه دي د منې کړي دی دې ځان تابع کړی ده په دې سړي باندې ښځې کوډې کړي دي دی دې ځان تابع کړی ده ما ته ملا معلوم ده ورپسې دا ښځې تا باندې کوډې کړي سبا به دې مړ کړي لیونی آفرین ما مخکې په دې ورور باندې شک اوسي په دې به یې کوډې کړي نه ما خو د دغه والا نه کوډو موډو والا نه دلته خو اوس نسته چې ته اوس دلته هم کې ډارېږې خو سپینه خبره کوه ولې نسته نن سبا ښځې سته زه خدای سته ما لیدلي دي چې په خپلې مېړه باندې کوډې کوي د ځان تابع کوي دا ډېره غټه ګناه ده ګوره دغه په خپل خاوند باندې دا جادو کول کوډې کول دا وایي ډېره سختترینه سزا به وي ډېره سخته ګناه ده دا تا باندې کوډې کړې به دا ښځې دومره ولې ډار کړې چیش دې څه درین دې ویلې څه بلا ویلې ښه باډۍ دې دغه وګوره مونږ دې وشرمولو نوم دې مقام دې وشرموه سړیه داسې څوک کوي لکه دا تیسې کوي ښځې نه هم ډارېږي سمردین نه ښځه داسې ډارېږي کورونه نوځي اول یې دوه لرګی وایي دې ته وایي خیرات نه دغه خبره دې هم غلطه ده مدوله د ښه سره دې هم نه یم موافق ګوره داسې هم نه یي کول په کار پوه شو چې ښځې سره ظلم کوي ښځې سره خپل حق نه ورکوي چټي ځان دغه غیرت نه دغه بې غیرتوب داسې چټي پیټي یې وایي پوه شوې بې ګناه ګناه نه وي که چټي ټنډه ترش نیولي دی به ویلې زه به ښه ښکارم پوه شوې قرآن داسې بد ښکاري لکه خدای چیش دغه هم چټي کار ده پوه شوې دغه دې مولا کې دې راغی خو دا مولا چټي کاري لکه دا فیصل سره چې اوس دومره داسې خو هم نه وي کول په کار چې پوه شي بیخي وار هم د منې وکړي داسې هره خبر دومره ډار خو هم نه وي کول په کار څنګه سړی باید د ښځې حقونه پوره کړي ښځه باید د سړي حقونه پوره کړي داسې خو هم نه وي کول په کار که نه دا خو ډېره سخته ګناه ده داسې خو هم خوند نه کوي نو ګرو ورو غږېږه ولې په غر کې نه دې خوري ولاکې دې وخوري لږ غیرت ځان کې پیدا که نه دې خوري داسې پوه که داسې عقل ورخی شي او ته مې ښځې زه د خاوند یم زه تا ته خپل حق در پوره کوم ته ما ته خپل حق ولې داسې کوې باید تا ته خپل حق درکړي باید تا ته خپله مینه درکړي باید داسې خو نه ده دا خو ژوند ده که نه دا ځینې ښځې په میلمه باندې خفه کېږي غوسه کېږي لکه ده میلمه وایي خپل رزق کور ته راوړي پوه شي خپل رزق خوري دا چټي خبر ده په میلمه باندې باید ښځې خفه نه شي غوسه نه شي پوه شوې باید خوشحاله شي چې ګوره موږ هم داسې یو کور یو چې موږ ته میلمه راځي که نه دا دې یو
او بل داسې د په ژوند باندې خو ولاس په دې ژوند ته خو زه خفه سوم او وبا لري غریب که داسې پوه شوې داسې د جلکۍ مې ته تلتلې ته دومه ښځه ته کوم دومه کوم دې ژوند نه خو بله وکړه بله ځوانې ته کوم دومه ده زه ته کوم وای نیغه ته کوم نیغه ته کوم دا څه ما وباسه مدوله دروازې پورې مې وباسه په خیر او سلامتیا سره توبه مې